د کندوز ولایت په امنیه قومندانۍ کې د قرآن عظیم الشان د ترجمې او تفسیر ختم تر سره شو. نن د کندوز ولایت امنیه قومندانۍ په جومات کې د قرآن کریم د ترجمې او تفسیر ختم د یاد ولایت امنیه قومندان د سلرګونو امنیتي حوزو مرستیالانو، مدیرانو، امیرونو او اړوندو جزو تامونو په پراخ شتون کې پای ته ورسید. یا د ترجمه او تفسیر چې د اسلامي امارات د مشر هدایت پر اساس په ټولو نظامی ادارو کې د شوبان میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوی او ټاکل شوی چې د روژې مبارکې میاشتې په 15مه نیټه به پای ته رسیږي. نن ورځ د امن په فضا کې پای ته ورسېده. د کندوز د امنیه قومندانۍ امنیت امیر مولوي عبدالرحیم ذوالفقار وویل چې په یاد ختم کې د ټولو څانګو مسؤلینو شتون درلود او دینی درسونه په ټولو اداراتو کې دوام لري. د شعبان په اوله باندې ترجمه شروع. نن د رمضان مبارک 15م ده. د قومندانۍ ټول پرسونل کاغه مدیر صاحبانو، کاغه نور امیرینو، د قومندان صاحب شمول باندې ټول به د ترجمه کې شریک ونډه اخیستله او دا یو شرعي دوره ده او دا د امیر المؤمنین حفظه الله په دې ټول مجاهدینو باندې خصوصي انعام ده او رحم ده. بل لور ته یو شمېر دیني عالمان او ګډون کوونکي وایي د قرآن کریم ارزښت، حقانیت، شرافت، علمیت، بیان او احکامات په ټولنه کې ډیر اړین دي او ټول مسلمانان باید داسې ورته غونډو کې ګډون وکړي چې دوی امانتونه صحیح ادا کړي او خدمت ولس ته وکوي او د قرآن او د حدیث په رڼا کې وکوي. نو بحمد الله مجاهدین تر دې وخته پورې موږ سره ملګري وو او نن زموږ اختتامي هغه ورځ وه او الحمدلله موږ د غرض هدف د قرآن عظیم الشان د ترجمې ده چې زموږ د مجاهدینو اصلاح شوی ده او نور مزید اصلاحات وشي، د خلکو سره روش او رفتار، ښه معاملات او ښه اخلاق او ښه رویه، کوم چې سیاست مدني او د قرآن عظیم الشان په رڼا کې سیاست او موږ ته حکومتداري راوښودله، هغه مو انشاءالله زده کړه. دا په داسې حال کې ده چې تر دې دمخه په وروستۍ اونۍ کې د امنیه قومندانۍ په جومات کې د تراویح او د قرآن کریم ختم هم د 2 تنو حافظانو لوري ترسره شوی و.